ګراف مو وپېژندئ د ګراف تعریف مو ووایه چې ګراف څه شی دی او د ګراف اپلیکیشنونه چې مثلا څه ضرورت دی چې موږ تاسې ګراف وایو دا مو وویله اوس ورټکس او ایج پېژنئ او ورټکس ما چې دا ګراف شروع کړئ اول د واره یو دغه چې و دغه نقطه ما رسم کړله دغه نقطې عبارت د ورټکس څخه دی صحیح دی ورپسې ایج چې دی ایج د دغه دوو ورټکسو ترمنځ دغه یو خط چې دی دا عبارت د ایج څخه دی صحیح دی دا خط کېدای شي چې مستقیم وي او کېدای شي چې مثلا پر دې رقم باندې وي حتمي نه دی چې مثلا مستقیم خط دی موږ تاسې وکاږو نو دا عبارت د ایج څخه دی بل اجسنسي دی او انسیډنس دی یو اجسنسي دا ګاونډیتوب ته موږ تاسې په پښتو کې ګاونډیتوب یا همسایتوب ورته وایو همسایتوب یا ګاونډیتوب مثلا که چیرې زه ګراف ولرم مثال دا دغه دی دا مثلا V1 ورپسې دا هم V2 او دا هم V3 V1 د V3 سره کنیکټ دی او V2 د V3 سره کنیکټ دی او دوی دوه په خپل منځ کې سره کنیکټ دي اوس اجسنسي چې دی د دې لپاره چې موږ تاسې د ګاونډیتوب په لحاظ باندې دا ګراف ریپرزینټ کړو د دې لپاره موږ کولی شو چې دا رقم ولیکو چې د دې ګراف لپاره اجسنسي دا مساوي کېږي په د V1 څخه و V2 ته دغه ستا ایج په منځ کې خط سته نو وایو چې V1 او V2 ورپسې د V2 څخه و V3 ته ایج سته نو کولی شو چې نوشته کړو چې V2 او V3 صحیح دی ورپسې د V1 څخه و V3 ته هم سته صحیح دی نو کولی شو چې V1 دا هم V1 او دا هم V3 دا اجسنسي یا همسایتوب یا ګاونډیتوب د V1 او د V2 ترمنځ د V1 او د V3 ترمنځ د V2 او د V3 ترمنځ دا اجسنسي ورته وایي و دې ته یا ګاونډیتوب ورته ویل کېږي مقصد یو دغه که چیرې غمېدلمه عادي راڅخه ووځئ لس دقیقې به وخت درکړمه مګر تر پابادا دغه پر پابادا 3 بجو پر دغه وکړئ حوصله وکړئ صحیح دی که سختېدی هم غږ وکړئ از V2 میتونیم او را الان میایم مثلا میخوایی که مثلا از V2 یه رقم یک دیگه ورټکس باشه صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته انسیډنس دی انسیډنس چې بیا دی دا بیا پیښېدلو ته وایي په دغه کې پښتو کې پیښېدل انسیډنس لپاره د دې لپاره چې موږ تاسې دغه کو دا ګراف وښیو په انسیډنس شکل باندې د هغه دپاره دغه ورټکسونه چې دي ورټکسونه خپل ځان ته نوم لري او دغه هر ایج دلته ما دا یو ایج بل پر اضافه کوي هر ایج خپل ځان ته نوم لري E1 صحیح دی ورپسې E2 ورپسې E3 او دا هم E4 صحیح دی اوس E1 چې دی دا انسیډنس دی پر V1 او V2 باندې دغه E1 دی یعنی د V1 او د V2 ترمنځ واقع دی که نه دی واقع صحیح دی ورپسې E2 چې دی E2 هم دغه رقم دی یعنی د V1 او د V2 ترمنځ دی صحیح نو وایم چې دا هم V1 او V2 ورپسې E3 پر کوم ورټکسو باندې واقع شوی دی پر V3 او V2 باندې صحیح یا پر V2 V3 باندې دا V2 او V3 دا انسیډنس دی یا چې پر پیښ شوی دی یا واقع شوی دی ورپسې E4 پر کوم یو باندې واقع شوی دی پر V1 او پر V3 باندې صحیح دی نو وایم چې پر V1 او V3 باندې واقع شوی دی دې ته انسیډنس ویل کېږي بای انسیډنس په پښتو کې زه وایم پیښېدل اوس په دې ځای کې چې دی مثلا په دې ځای کې چې وګورئ دغه E1 دا خو ایج دی او ورپسې دا E2 دا خو ایج دی دغه ایج د کومو دوه ترمنځ دی د V2 او د V1 ترمنځ دی یعنی پر V1 او پر V2 باندې دی واقع شوی دی دې ته انسیډنس ویل کېږي اوس په دې ځای کې ما چې ولیکئ چې E1 چې دی پر V1 پر V2 باندې واقع شوی دی ورپسې E2 چې دی E2 دغه یو دی او دا ایج
دا هم پر V1 او پر V2 باندې واقع شوی دی. ورپسې مثلا E3 په نظر کې نیسئ دا بیا پر V2 او V3 باندې دغه مو V2 دی او دا مو هم V3 دی د دوی دوه په منځ کې واقع شوی دی. دې ته دغه ویل کېږي انسیډنس ویل کېږي. ورپسې د دې څخه وروسته بله برخه چې ده د لوپ په نامه باندې یادېږي. لوپ یا ځینې وخت ورته ویلی شو چې سیلف لوپ. د لوپ دپاره که چیرې زه مثلا دغه یو دغه ولرم یو ګراف ولرم مثال دا یو ګراف دی زه شاید د مثلث څخه استفاده وکړم دا تقریبا دا خو مثلث دی یوه شاید د مربع څخه استفاده وکړم شاید د منحني څخه استفاده وکړم شاید د مستطیل څخه استفاده وکړم دا ټوله ګرافونه دي صحیح دی تاسې دا فکر به نه کوئ چې مثلا د چې ډېر استفاده کول هغه د مثلث څخه کول نو مثلث یوازې ګراف دی یا یوازې ګراف دغه مثلث ته یوازې ګراف ویل کېږي. هغه اول د واره چې ما دا ګراف شروع کړي ما جلا جلا شکلونه مې رسم کړل درته اوه نو اوس که چیرې دا زه V1 حساب کړمه دا V2 ولیکم او دا هم V3 ولیکم. لوپ یا سیلف لوپ چې دی وایي که چیرې د یوه ورټکس دغه د یوه ایج شروع او ټرمینل دغه یو ورټکس وي نو دې ته لوپ ویل کېږي. اوس دغه ایج چې دی او مثلا دا زه E4 حسابمه دا E1 لیکم دا E2 لیکم او دا هم E3 لیکم. اوس د E4 دغه چې دی د شروع نقطه او د ختم نقطه دا خو دغه یوه نقطه ده صحیح دی و دې ته لوپ ویل کېږي. یا که چیرې مثلا زه داسې یو ګراف ولیکم مثال دا یو لوپ دی دا یو لوپ دی او دا یو لوپ دی او دا لوپ دی که نه دی دا نه دی لوپ په دې خاطر باندې چې سټارټ او ټرمینل ورټکس یې باید چې یو رقم وي صحیح دی. نو د دې لوپ مثلا که چیرې زه دغه یو په نظر کې نیسم دا ایج د دې دا پر هغه ځای باندې شروع شوی دی او پر هغه ځای باندې ختم شوی دی دې ته لوپ ویل کېږي. ورپسې د دې څخه وروسته بل چې دی پارلل ایج دی. پارلل ایج دغه اوس چې ده پوښتنه وکړله چې موږ کولی شو چې د دوه ورټکسو ترمنځ مثلا دوه دغه ولرو ایج ولرو که چیرې مثلا دا یو ګراف دی دا هم V1 دا هم V2 دا هم V3 دا هم V4 صحیح دی وایي که چیرې پارلل ایج صحیح دی که چیرې د دوو ورټکسو ترمنځ د یوه څخه اضافه ایجونه موجود وه یعنی مثلا دا خو یو ایج دی دا مثلا E1 به زه حساب کړم صحیح دی ورپسې دا به E2 حساب کړم دا به E3 او دا هم E4 وایي که چیرې د یوه ایج څخه اضافه ایج راغلی و دې ته پارلل لوپ دغه ایج ویل کېږي صحیح دی. او یا مثلا پر دې ځای باندې کولی شي چې پر دې ډول باندې دا هم E4 دا هم E5 دا هم E6 صحیح دی. نو و دې ته ریګولر دغه پارلل ایج ویل کېږي. ورپسې ډیګري اف ورټکس ډیګري اف ورټکس څه ته ویل کېږي. ډیګري اف ورټکس څخه هدف دا دی چې مثلا دا مې یو ګراف دی دا V1 V2 V3 V4 د ټولو دپاره دا زه چې وایم د ټولو دپاره تاسو که چیرې یو شکل ولیکئ هم فرق نه کوي صحیح دی. ورپسې مثلا دا هم E1 دا هم E2 دا هم E3 دا هم E4. اوس ډیګري اف ورټکس څخه هدف دا دی چې دغه یوه ورټکس ته مثلا زه V2 په نظر کې نیسم د دې یوه ورټکس سره څو ایجه تړلي دي یو اوه دا دوه نو د V2 D اف V2 دا مساوي کېږي په څو په دوه باندې ډیګري اف ورټکس ټو چې دی مساوي کېږي په دوه باندې صحیح دی. ورپسې د V3 دغه ډیګري څو کېږي دوه کېږي اوه د V4 دا به هم دوه کېږي د V1 دا هم دوه کېږي. اوس که چیرې زه دا دغه کوم مثلا پر دې رقم باندې ولیکم اوس دا چې بیا دی دا بیا مثلا دا به زه دلته E5 کړمه دلته بیا ډیګري نه مساوي کېږي په دوه باندې دلته مساوي کېږي په درې باندې په دې خاطر باندې چې دا هم یو دا دوه دا درې ایج ورته راغلي دي دې ته ډیګري اف ورټکس ویل کېږي. دا نور ډیګریان خو دغه کولی شي پیدا کولی شي اوه. ورپسې د دې څخه وروسته بله دغه چې ده بله برخه هغه به هم په دغه ځای کې بیا اوس ووایم ډیګري اف ګراف دی د ورټکس پر ځای باندې ډیګري اف ګراف
ډیګري اف ګراف چې دی د ورټیکسو د ډیګري مجموعه مساوي کېږي د ګراف په ډیګري باندې. یعنی دلته په دې ځای کې د V2 مساوي کېږي په 3 باندې، D of V1 دا مساوي کېږي په 2 باندې، په دې خاطر باندې چې 2 یې جوړ ته راغلي دي. D of V4 دا مساوي کېږي په 3 باندې کېږي، په دې خاطر باندې چې دا 1 2 3 ورپسې D of V3 پاتې دی. V3 دا مساوي کېږي په 2 باندې، د دغو ټولو مجموعه چې مساوي کېږي د 15 د 10 دا مساوي کېږي په 10 باندې، نو دې ته D of G ویل کېږي یا ډیګري اف ګراف، یا موږ یې په D of G باندې ښیو. ښه، ورپسې د دې څخه وروسته زه یو ګراف مثلا رسموم. اوس ایسولیټډ ورټیکس چې دی، ایسولیټډ ورټیکس په دې ګراف کې که چیرې موږ تاسو وګورو و هغه ورټیکس ته ویل کېږي چې هغه هیڅ ایج ونه لري یا د ایج تعداد یې 0 وي. اوس په دې ځای کې V6 چې دی، V6 د یو بل دغه سره ورټیکس سره ارتباط لري او لاین لري؟ نه لري. نو موږ وایو چې V6 چې دی دا ایسولیټډ ورټیکس دی چې هیڅ ایج نه لري، یا په بل اصطلاح باندې چې ډیګري د هغه ورټیکس مساوي په 0 باندې وي. اوس د دې V6 ډیګري خو 0 ده. پینډنټ ورټیکس هغه ورټیکس ته ویل کېږي چې د هغه ډیګري 1 وي. په دې ځای کې دغه V4 چې دی، V4 یوازې 1 دانه ایج لري، ډیګري مساوي کېږي په 1 باندې، نو په دې خاطر باندې ودې ته پینډنټ ورټیکس ویل کېږي دغه V4.